ما درته ویل چې ډېر ځله الله تعالی زنانې ته یو خوی کمزوری ورکړي د هغې په خاطر باندې د انسان د حالاتو امتحان اخلي او د هغې په خاطر الله تعالی انسان ته ډېر لوړ درجات ورکوي. نو که چیرې په زندګي کې د یو زنانې د طرفه د انسان سره بد اخلاقي راس د یو زنانې بد خوی انسان په مزاج کې وویني نو پر هغې باندې صبر کول د هغې برداشت کول دا به د انسان لپاره د ډېرو لوړو درجاتو ذریعه ګرځي. د حضرت شاه ابوالحسن خرقاني رحمه الله باره کې راځي کور کې هغې غریب هم زنانه د اخلاقو څخه خالي زنانه ده او هغې بدزبانه زنانه ده چې د هغې کوم میلمانه راځي د هغې سره ډېره سخته ګزاره ده. یوه ورځ 1000 میله یو سړي د ده د ملاقات په خاطر باندې سفر وکړي او 1000 میله سفر ډېر لوی سفر دی چې هغې په دې نیت باندې راغلی چې زه به د ده په مریدانو کې شاملیږم او د ده په صحبت او د ده په تربیت کې به زندګي تېروم. چې کله د ډېرو ستړو څه وروسته او د ډېرو اوږدو مزلو سفرو څه وروسته د ده کور ته راغلی نو دی نسته د باندې وتلی. هغه زنانې چې کله ده د کور دروازه ور وټکوله نو هغه زنانه ورته راووتله. دی ورته حضرت شیخ چیرې دی؟ هغې چې د دې شیخ نوم واورېدی په دومره سختو الفاظو ورته وګرېدل چې تاسو څوک یاست، د کومه ځایه روان یاست، د کوم سړي سره چې زما زندګي د زه د هغې په حالاتو خبر یم چې هغې کې نه شیخیت سته، په هغې کې نه ښه سړیتوب سته، نه په هغې کې انسانیت سته، تاسو د چا پر نامه را روان یاست؟ نو هغه زنانې چونکې ډېرې بدې خبرې د هغه بزرګ متعلق دې میلمه ته وکړې، هغه میلمه پر دې خپله ستړیا باندې په ژړا سو چې الله 1000 میله مې سفر وکړ او دومره ستړیاوې مې برداشت کړې او کور ضروریات مې پرېښول او د دې سړي د تربیت او د اصلاحي تعلق په اراده باندې رالم، لیکن هغې چې د کور زنانه د هغې د متعلق دغه عقیده لري نو د دې څه به زما څه نفع چې کله هغه سړي ډېر افسوس وکړي نو د افسوس څه وروسته باره د کلي خلک ورته وایي ورته سړی ته یو ځل وله ورسه په دې ځنګله کې هغې تللی دی د دې ځنګله څه بوټي راوړي او چې کله ځنګله ته ورسې هغه سړی په خپله باندې ووینه د هغې سړي سره په خپله باندې مجلس وکړه د هغې څه وروسته که ستا ذهني مناسبت ورسره نه و بیا پر خپله لار باندې لاړ شو. هغه مرید چې کله رالی ځنګله کې حضرت شاه ابوالحسن خرقاني رحمه الله مزری نیولی دی او پر مزري باندې غوزی او بوټي راخوستي دي. یو اژدها مار نیم پر دې لاس باندې پیچلی دی او نیم د غمچینې په شکل باندې ورسره دی د مزرۍ په ویې روان کړی دی. هغه مرید چې کله ده ته وکتل حیران او چې کله د کور د زنانې وینا ته وکتله حیران نو دی دستي په دې باندې پوه سو چې دې سړي زما په کور کې زما د زنانې مجلس اورېدلی دی او د هغې په خاطر باندې دومره ازرده او پریشانه در ما پورې راغلی. نو برای د هغه زاسور باندې نارې که مولانا روم رحمت الله علیه هغه نقل کوي و هغې ورته ویل گر نه کشیدم بارزن ولی سړی که د دې زنانې تکلیف ما نه برداشولی کی کشید و شیر نر بیګار من نن زری دی د ځنګله هغې زما بیګار وړلو ته بیا کله تیاری دی چې نن ما پر هغې باندې بوټي راخیستي دي او د ځنګله اژدها مار ما د هغې څخه غمچونه جوړه کړې ده دا د ځنګله دمزري بیګار او دا د دې مار تسخیر او مسخر کېدل دا د هغې زنانې برکت دی چې د کومې زنانې تکلیفونه زه برداشوم. نو ځکه زنانه د هغې په مزاج کې الله تعالی کږوالی پیدا کړی دی د هغې په مزاج کې دا شی راځي چې ډېر ځله به همیشه 100% کې د انسان پر مزاج نه برابریږي او چې کله په مزاج باندې نه سو برابره که اوس ته په زور باندې هغې پر دې خپل مزاج باندې را اړی نو بیا خو پیغمبر علیه صلات وسلام وایي دا پښتۍ ده کږه پښتۍ د سړي څه ماتېږي او که چیرې ته ګزاره ورسره کوې او ته زندګي ورسره تېروې او د هغې پر هره وینا او پر هره خبره باندې نه ورسره درېږې بیا خو پیغمبر علیه السلام وایي نفس یې اخیستی سې و فیها عوج په هغې کې به یقینا هم کږوالی